د داعش د فعالیتونو او د نړۍ سره د طالبانو پر تعامل د پروګرام د میلمه سره خبرې کوم. د افغانستان د کورونیو چارو پخوانی وزیر ښاغلی عمر داودزی صاحب دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. داودزی صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. پیل به له دې وکړو چې داعش ولې په افغانستان کې ډیپلوماتیکي سیمې په نښه کوي؟ خیر اوسې رڼا جانې، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټولو درنو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. حقیقت هم دا چې د بهرنیو چارو په وزارت باندې په هم دوه درې حملې وشولې یا په همدغه منطقه باندې وشوله. دا په خپل ذات کې ځان سره نغښتې پیغام لري. زما په فکر باندې اول خدا چې داعش کوشش کوي چې طالبان منزوي پاتې شي یا منزوي شي، کوم ملک په رسمیت نه پیژني او په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور کم شي. یو دلیل عمده توګه همدا کېدی شي. نور هم وجوهات لري. مثال په توګه دوه ورځې مخکې متقی صاحب ویل چې داعش نشته او قیم د بیرون نه راواردېږي. نو د سزرې پسې حمله وکړه. شاید پیغام دا و چې نه موږ هم دلته حضور لرو او په کم موده کې تاسو باندې حمله پلانولی شو، اجرا کولی شو. بله، دقیقا داودزی صاحب د ستاسو د وروستۍ خبرې په دوام سره چې طالبان خو نه مني خلیلزاد داعش د افغانستان او امریکا ګډ دښمن بللی، د دې ډلې پر ضد د ګډې همکاري غوښتنه یې کړې ده. دغه همکاري څومره تاسو ته ممکنه ښکاري؟ اوس لکه څنګه چې تاسو ویلو چې طالبان خو نه مني چې داعش افغانستان کې حضور لري، بیا بیرته داعش هغه سیمې چې ډېر مهم سیمې وي هلته بیا دوی بریدونه ترسره کوي، د خپل حضور نښې نښانې ښیي چې موږ حضور لرو. دغه ګډ همکاري چې خلیلزاد ورباندې ټینګار کوي څنګه ممکن ښکاري تاسو ته؟ خدا چې طالبان نه مانی چې داعش حضور لري دا خو یو تاکتیکی خبره ده. هر نظام هم داسې موقفونه نیسي، اما په حقیقت کې بیا پالیسی کې او ستراتیژي کې داسې نه ده. حتما مانی او شته دي. ورځ په ورځ د داعش مشکل په ډیرېدو دی. ما په فکر خبره باید د دې نقطې نه راونیسو چې په دې منطقه کې افغانستان کې ولې داعش سر راپورته کړی دی. آیا د افغانستان کې کوم چې دولت اوس موجود دی، حاکمیت موجود دی، دا یو کمزوري حاکمیت دی یا کدلته څه بل خبر ده؟ ما په خپل فکر باندې خو د طالبانو حاکمیت ډیر قوي دی. هر کلی او هر باندې کې حضور لري. هر څوک چې دوی مقابل کې سر پورته کوي هغه بیا یې نیسي، بندي کوي. دوی ضعف خبره نه ده. دلته نور مسایل دي، سوق الجیشي مسایل دي، رقابتونه دي، اړیکې دي د نور ملکونو سره، د نور ملکونو تر خپل منځ اړیکې دي. او د ټولو نه عمده خبره ده چې افغانستان کې تر شلو نه زیاتې تروریستي ډلې موجودې وي، دا لس شل کاله موجودې وي. او موږ خو طالبان ته بار بار هم دا ویلي چې تروریزم یا تروریست کې خو بد نه وي، ټولې بد دي. دا چې تاسو ونه باسي د دوی په منځ کې تاسو ته نور مشکلات ډیریږي. یو وجه هم دغه ده چې اوس دوی نشي پیدا کولای، چون الته داسې تروریستي ډلې دي چې هغه د طالبانو ملګري دي. امکان لري چې داعش د هغوی سره یو تعداد سره لاس یو کړي او د هغوی په منځ کې پټیږي، نو ځکه دوی نشي پیدا کولای. دا چې خلیلزاد څه خبره کړې اوس خو تاسو دا مورید د امریکا د بهرنیو چارو د سخنګوی موقف چې خلیلزاد خپل یو شخصي نظر وایي، ګرچې متجرب سړی دی، افغانستان کې تجربه لري، اما د امریکا د دولت نه نمائندګي نه کوي. دا چې امریکا غواړي یا نور ملکونه غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي، داعش سره مبارزه کوي، زما په فکر مهمه طالبان ته دا ده چې ملت ځان سره مل کړي. اول د ملت نفس لا سره ولي، د ملت زړه ځان ته نږدې کړي. د تعلیم سره د دښمنۍ راخیستې دا پریدي، د میرمنو سره دښمنۍ راخیستې دا پریدي. په صورت کې بیا ملت هم دوی سره ودرېږي، چې ملت ودرېږي نړیوال هم ورسره ودرېږي. بله، داودزی صاحب خو د داعش د فعالیتونو په هکله نه یوازې خلیلزاد، د امریکا نورو چارواکو، پوځي چارواکو، د کانګرس غړي، دوی هم وخت په وخت خپل اندېښنې ښیي او وایي چې په افغانستان کې داعش حضور لري او د دوی امنیت ته، داخلي امنیت ته د امریکا او د امریکا متحدینو ته به ګواښ په راتلونکي کې پیښ کړي. دوی وړاندوینه درلوده څو وارې چې په شپږو میاشتو کې به داعش د دې
وړتیا پیدا کړي چې پر امریکا باندې برید وکړي. یو پوښتنه مې داسې مطرح کوله چې د امریکایان یا د امریکا استخبارات د استخباراتي معلومات څنګه ترلاسه کوي چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی داخلي امنیت ته خطر پیښولی شي؟ دا خو یو حقیقت دی چې امریکایان او ناتو قوتونه د افغانستان کې ځمکنی حضور نه لري، اما د افغانستان فضا نه د پریخي. د افغانستان فضا د دوی سره ده او د تخنیکی لحاظ چې کوم د معلوماتو جمعوري ده، استخباراتي معلوماتو جمعوري ده، هغه فضا او هغه ټکنالوژي د امریکایانو سره ده. د داعش یا د هر ډلې دوی ټلیفونونه تعقیبوي، دوی د ډرون طیارونه ګوري تعقیبوي. او زه په دې باندې متيقن یم چې نه یوازې دا چې راتلونکي امریکا غواړي چې کومک کوي طالبان سره، بلکې په تیر یو نیم کال کې زه متيقن یم چې زیات د معلوماتو شریکول کړي دي د طالبان سره. د داعش پاکله د ځینې عملیات چې دوی کوي د داعش پاکله دي کې استخباراتي همکاري ورسره شته د امریکا او د نورو ملکونو. نو خبره ده چې یعنی فضا او ټکنالوژي چې حاکمه ده په افغانستان کې هغه فرق نه دی کړی. هغه ما تیر شل کال په شان ده د ځمکې نه وتلی دي، ځمکني حضور نه لري. بله، د وزیر صاحب لدی وړاندې هم کله چې جمهوریت سقوط وکړ، امریکایي چارواکو ویل چې داعش په شپږو میاشتو کې د امریکا امنیت ته خطر به پیښ کړي. دا د یو نیم کال د طالبانو د حکومت نه تیریږي. پوښتنه مې دا و چې څومره په دغه اسسمنټونو باندې، په دغه ارزیابیو باندې او دغه اندېښنې چې امریکایان ښیي اعتبار کیدای شي؟ امریکایان خو خیر د سوریه تجربه لري، د داعش پاکله، د عراق تجربه لري، د داعش پاکله، او په افغانستان کې د القاعده سره د مبارزې تجربه لري. دا ماغه تجارب او د خپل معلوماتو په اساس باندې داسې یو قضاوت کوي. خو زه فکر کوم چې دا د دومره دقیق چې د داعش د افغانستان نه، یعنی هغه چورته د خراسان داعش وایي، هغه به امریکا ته کم موده کې خطر پیښ کړي. ممکن چې داعش په مجموع کې په نورو ملکونو کې چې رشد کړي، په سوریه کې دی، په عراق کې دی، په نور ځایو کې دی، افریقا کې وسرج کړي کې دی چې بین المللي اړخ د داعش هغه امریکای یا د امریکای متحدینو ته نور ځایو کې ضرر ورسي. اما زما په فکر باندې امریکا کوشش کوي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې ګویا کې د نړیوالو سره یو سالمه لار ونیسي او ملت سره یو د تفاهم او د گفتمان لار ونیسي. داسې مسایل دي ډیریږي، دا مشکلات دي ډیریږي. د وزیر صاحب اوس تاسو ویل چې داعش خراسان به وشي کولای یا په نږدې راتلونکي کې د امریکا امنیت ته ممکن ګواښ پیښ کړي. خو تاسو مخکې دا یادونه هم وکړه چې یوازې داعش مسله په افغانستان کې نشته، نور تروریستي ډلې هم په افغانستان کې شته چې دوی فعالیت لري. که امریکا دا احساس کی او مطمئن اوسي چې د افغانستان د خاورې نه به د دوی امنیت ته او د امریکا متحدینو ته به ګواښ پیښ شي، څه فکر کوي چې بیا به د امریکا اقدام سوي د نن په افغانستان کې د دغو خطرونو د منځه وړلو لپاره؟ څه فکر کوي چې د دوی اقدام به نظامی وي که نورې لارې شته؟ زه فکر نه کوم چې امریکا د راتلونکي کې که هر نوع حالت د نظامی مداخله په فکر کې دی بیا شي، ځکه هغه لاره تجربه شوې ده، ترخه تجربه شوې ده. اما هغه دوی چې ورته اوور د هورایزن وایي، یعنی د بیرون چې نظام هوایي حضور لري، فعلا د افغانستان فضا کې چې هوایي حضور لري، دا غي د لارې چې تثبیت شوی نقطې هغه لري خامخه که چیرې په حمله وشي، هغه نقطې به د هوا د لارې د حملو لاندې نشي. اما که خپل پالیسی به بدل کی او طالبان حاضر شي چې د امریکا همکاري ومني، بیا د دوی سره همکاري کوي. ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر ښاغلی عمر داودزی صاحب چې موږ ته وخت راکړو. کور مو ودان په خیر اوسئ. خیر اوسئ. مننه تاسو نه.